او بخون که چکتان طلب نمو به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلامونه ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې تاسو ټول روغ رمټ اوسئ. با امید هستی که همه تان صحت و سلامت باشین. ګرانو زده کوونکو، موږ د 5م ټولګي لومړی او دویم لوستونه ولوستل. ما درس های اول و دوم صنف 5 را با هم کار کردیم و خواندیم. په لومړي سر کې موږ قرآن کریم ولوستل. دا چې قرآن کریم د الله کتاب دی، څو سپارې لري او څو سورتونه لري. په دې هکله مو بحث وکړ. بیا راغلو په حضرت عمر باندې مو خبرې وکړې. نن راځو خپل دریم لوست لول. درس سوم را امروز با هم کار میکنه. زموږ او د تاسې دریم لوست درس سوم ما و شما د ښوونځي په هکله دی. دریم سوم لوست درس سوم ښوونځی. ښوونځی یعنی چی؟ مکتب. ښوونځی د څه شي ځای دی؟ مکتب جایی چی هست؟ په دې لوست کې به مو په څه شیانو باندې پوه شو. در این درس ما کدام چیزها را یاد میگیریم؟ په لومړي سر کې در قدم نخست موږ پښتو ژبه زده کوو، زبان پښتو را یاد میگیریم، نوې کلمې زده کوو، کلمات جدید را یاد میگیریم او همداسې د ښوونځي په هکله خبرې زده کوو. دا چې په ښوونځي کې باید څه کار وکړو، ښوونځی د څه شي ځای دی او نور. در مورد مکتب یاد میگیریم که مکتب جایی چی هست، ما در مکتب باید چی کار کنیم و حرفای دیگه. نو په دقت سره غوږ ونیسئ، په دقت گوش بگیرین ترڅو دغه لوست زده کړئ. موخه، هدفی که کتاب بر ما تعیین کرده د متن لوستل، خواندن، لیکل، نوشتن او له ښوونځي سره با مکتب مینه پیدا کول، محبت پیدا کردن. یعنی خواندن و نوشتن متن و محبت پیدا کردن با مکتب. ای که مکتب خود را دوست داشته باشیم. پوښتنی سوالات. څوک به ووایی کی خواد گفت؟ څوک کی ووایی کی خواد گفت؟ چی؟ که انظور تصویر. در تصویر څه شی چی چیزی را میبینید؟ کی خواد گفت که در تصویر چی چیزی را میبینید؟ ستاسی شما. به فکر شما. ښوونځی کې، په ښوونځي کې در مکتب څه زده کیږي؟ چی چیزی یاد گرفته میشه؟ یعنی در مکتب چی چیزی را یاد میگیریم. ښوونځی، مکتب د زده کړې، آموختن او روزنی و تربیه جای است. مکتب جای تعلیم و تربیه است. در ښوونځي کې در مکتب نجونی، دختران او هلکان، پسران زده کړې، تحصیل یا درس کوي، میآموزند. زده کړې کوي یعنی تحصیل میکنند. در مکتب دختران و پسران تحصیل میکنند. ما هر روز ښوونځي ته به مکتب، ښوونځی مکتب ته به مکتب د زده کړې آموختن لپاره برای راځو میاییم. ما هر روز به مکتب برای آموختن میاییم. د ښوونځي قانون په ځان بالای خود عملی میکنیم. قانون مکتب را بالای خود عملی میکنیم. که اگر په لوست کې در درس په کوم ځای به کدام جای پوه نشو، نفهمیم، هغه آن په نښه نشانی کوو میکنیم. آن را نشانی میکنیم او لخپل خود ښوونکي، معلم و از معلم خود پوښتنه سوال کوو میکنیم و از معلم خود سوال میکنیم یا پرسان میکنیم. کله چې وقتی که از ښوونځي څخه مکتب رخصت شویم. وقتی که از مکتب رخصت شویم، سیده مستقیم خپل خود کورون و خانه ها تا می رویم. مستقیم به طرف خانه خود میریم. همدارنگ همین طور تیز باران تیز او یا هم گله ژاله په وقت کې در وقت خپل خود جانهای خود را
نږدې، نزدیک، جومات، مسجد او یا هم خپلوان و اقارب، کورون و خانه ها رسو میرسانیم. همین قسم در وقت باران تیز و یا هم ژاله خود را به مسجد، نزدیکترین مسجد و یا هم به خانه اقارب خود میرسانیم. یعنی که در راه نمی باشیم چون شاید امکان داره که افگار شویم یا سیل و یک پا شوم. په اتمه پاڼه کې در صفحه 8 محاوره هست. په لومړي قدم کې فعالیتونه دي، سیده د ښوونکي مربوط کیږي، فعالیت هست که مربوط استاد میشه. لومړی محاوره اول. لومړی اول په ټولګی کې در صنف د 2 زده کوونکي 2 دانه شاگرد، شما میشه که 2 تا دوست یا هم خودتان با خودتان یک کار انجام بدین. پورتشین بلند شون. یو زده کوونکی دی، یکی از شاگردا لبل څخه از دیگری د لوست په اړوند در مورد درس اړوند مورد پوښتنه وکړي، سوال بپرسن. یعنی یک شاگرد از دیگر شاگرد در مورد درس سوال بپرسه او بل دی و دیگری ورته ځواب ورکړي، برش جواب بده. نور دی ورته غوږ ونیسي، دیگرها برش گوش بگیرن، غوږ گوش ونیسي بگیرن. ښوونکی دی هم ورته ځیر وي، استادم برشون دقت کنه. شما میتونین این کار انجام بدین. اگر سوالی داشتین باز میشه که در کامنت از ما بپرسین. لومړی زده کوونکی، دویم زده کوونکی. لومړی اول زده کوونکی شاگرد اول، دویم زده کوونکی شاگرد دوم. ښوونځی د څه شي ځای دی؟ مکتب جای چیست؟ ښوونځی د زده کړې او روزنې ځای دی. مکتب جای تعلیم و تربیه است. څوک په ښوونځي کې زده کړه کوي؟ کی در مکتب درس میخواند؟ کی در مکتب درس میخواند؟ په ښوونځي کې نجونې او هلکان زده کړه کوي. در مکتب دخترها و بچه ها درس میخوانند. میشه که بجای نجونې او هلکان مثلا بیارین زده کوونکي درس وایي. نجونې د څه لپاره زده کړه کوي؟ نجونې د څه لپاره زده کړه کوي؟ دخترها برای چی تحصیل میکنن؟ اونا چرا درس میخوانند؟ د دې لپاره چې خپلو خلکو او هیواد ته خدمت وکړي. برای اینکه برای اینکه خپلو خلکو به مردم خود او هیواد و کشور خود خدمت وکړي، خدمت بکنند. دا نور ټول فعالیتونه دي، دیگه همه فعالیت است. فقط شما کاری که میکنین در اینجا خانه خالی ها را به شما داده که شما نظر به این کلمه هایی که در جدول داده شده، مثلا زدکری آموختن، څلورم چهارم، ښوونځی مکتب ورسره نځو همراهش نمیریم، د کار کولو کار کردن، یوازې د روزنې تنها جای تعلیم، تنها جای تربیه، دوم ورسره ځو همراهش میریم. کی د زده کړې آموختن. پس شما ببینید لداستی خلکو سره چی نپیژنو، با چونین اشخاصی که اونا را نمیشناسیم، از اینجا کدام کلمه را استفاده میکنیم؟ ورسره نځو، همراهش نمیریم. یعنی در راه کوچه یکی میگه که بیا همراه ما برو خانه ما بر چاکلیت میخرم، کاکائو میخرم، شما نباید همراهش برین. ښوونځی د خانه خالی او روزنې ځای دی. مکتب جای خانه خالی و تعلیم هست. نو دلته موږ څه شی کاروو چې د زده کړې او روزنې ځای دی. په ښوونځي کې نجونې او هلکان زده کړه کوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو څویم خلیفه دی؟ دویم خلیفه و. کله چې له کوم ځای رخصت شو؟ از کجا رخصت شویم؟ له ښوونځي. از اینجا ښوونځي رو میگیم. کله چې له ښوونځي څخه رخصت شو سیده خپلو کورونو ته ځو. قرآن کریم د چا دلته چا کلمه د چا په وسیله په رسول الله نازل شوی دی. سوالیه ده، یعنی قرآن کریم توسط کی بالای رسول الله چی شده؟ نازل شده است. بخش بعدی د بیلګې په توګه تاسې دلته کلمې درکول سوي دي، کلمه ها برتان داده شده از 3 درس: درس قرآن کریم، درس حضرت عمر و درس ښوونځی. بر شما
سوال داده کلمه داده شده، شما این جمله سازی میکنید. د بیلگی نمونه یا مثال په توګه به قسم مثال قرآن کریم په حضرت محمد باندې نازل شوی دی. قرآن کریم بالای حضرت محمد نازل شده است. نازل زدکړه، آموختن، گلی، ژاله، بڼه، شکل، قانون، هلکان، پسران، نخه، نشانه، جماعت، مسجد، ستونزه، مشکل، تیز، سریع، ورځ، روز، جای، شهید، ځانونه، خود را، کور، خانه. دا زموږ د تاسې دویم لوست. دا زموږ د تاسې دریم لوست چې موږ او تاسې ولوستل. نن موږ او تاسې راغلو او د ښوونځي په هکله مو درس ولوستل. در مورد مکتب درس خواندیم. ښوونځی د زده کړې او روزنې ځای دی. مکتب جای تعلیم و تربیه است. ما ښوونځي ته ځو او درس وایو. ما مکتب میریم و درس میخوانیم. ما په ښوونځي کې شوخی نکوو. ما در مکتب شوخی نمیکنیم. موږ پښتو ژبه باندې د ښوونځي لپاره جملې جوړولای شو. ما به زبان پښتو به ښوونځی جمله ساخته میتونیم. نو تاسې هم دا درس ولولئ. درنو د ژبو زده کوونکو که چیرته پوښتنه لرئ، اگر سوال می داشته باشین یا هم کوم ځای باندې نه یاست پوه سوي و یا هم به جایی نفهمیدین، کولی سئ په کومنټ کې یې له ما سره شریک کړئ. زه به تاسې ته د تاسې د کومنټونو ځوابونه حتما درکړم. تر بل وخته چې زه تاسې ته څلورم لوست وړاندې کوم، تاسو په پاک څښتن ته الله سپارم. الله مو مل.